د میدان وردګو تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت له لوري له 45 تنه زده کوونکو څخه د نبوي سیرت ازموینه واخیستل شوه. مسؤلین وایي چې په ټولو ولسوالیو کې دا ډول ازموینه اخیستې او د لومړي، دوهم او دریم مقام لپاره یې هم ځانګړې ډالۍ په نظر کې نیولې. دا سیرت نبي سیالۍ زموږ د تخنیکي مسلکي زده کړو ادارې د هدایت سره سم په ټول ولایت کې ټول ولسوالۍ کې واخیستل شوې. لومړي قدم کې دا په ټول اداري واحدو کې 15 تعلیمي مراکزو کې د ازموینه مو واخیستله او وروسته له هغه نه هغه اول، دویم، دریم مقام چې شاګردتلی او هغه زده کوونکي محصلین له مرکز سره وغوښتل چې نن ورځ د هغو 15 نفرو ازموینه دلته موږ اخلو. ورته مهال د دغه ازموینې ګډونوال وایي چې پروسه یې شفافه وه او دا ډول ازموینې ګټورې بولي. دوی په راتلونکي کې هم د دا ډول سیالیو په لاره اچولو غوښتنه کوي. د امتحان پروسه ډیره شفافه وه. دغه ډول امتحانونه موږ ته ډیرې ګټې کوي. همدارنګه موږ کولی شو د محمد صلی الله علیه وسلم د ژوند او د هغه د حالاتو په اړه څومره تکلیفونه باندې دغه دین موږ پورې را رسېدلی دی، د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړو. ما خپله دغه د سیرت نبی هغه چې وکوتو د چوپتر ما د جایزې لپاره ونه کوتم. ما خواست د خدای دپاره چې تر څو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه موږ د ژوند په اړه معلومات ترلاسه کړو. د میدان وردګو تخنیکي او مسلکي زده کړو امریت مسؤلین ډاډ ورکوي چې په راتلونکي کې هم دا ډول سیالۍ په لاره اچوي.